بسم الله الرحمن الرحیم. دلبرګل سروری یم. نن ورځ د اتم ټولګي د جزر د نیولو عمومي طریقه بیان کوو. مخکې له دې چې نوی درس باندې فایل وکړو، تاسو به تېره ورځ هم د حقیقي عددونو خاصیتونه یا خواص تعقیب کړي وي. یوه لنډه کتنه همغې ته کوو. په حقیقي عددونو خواصو کې موږ او تاسو وویل چې د حقیقي عددونو سیټ د جمع او د ضرب د عملیو لاندې یو تړلی سیټ دی. همو اتحادي خاصیتونه وښودل، همو تبدیلي خاصیتونه وښودل، همو د عینت عنصر وښودل، همو معکوس عنصر وښودل. فرض مثال یو دوه درته ښیم. زه لیکم چې دوه تر جذر لاندې جمع 15 تر جذر لاندې دواړه غیر ناطق عدد دي. د جمع او د ظرف حالتونه زه د کولی شم چې د 15 تر جذر لاندې مخته ولیکم او دا وروسته ولیکم. 15 تر جذر لاندې جمع 2 تر جذر لاندې، یا به دې ډول وي چې 2 تر جذر لاندې ضرب یې کوشیرو 15 تر جذر لاندې جمع 9 تر جذر لاندې. دا مساوي کېږي 2 یو ځله دې ته ضربوم او بیا یې دې ته ضربوم. دې خاصیت ته موږ او تاسو توضیحي خاصیت یعنې توضیحي خاصیت مو داسې تعریف کړی و چې کله چې د جمع په عملیه باندې د ضرب عملیه ور علاوه شي، هغه ته موږ او تاسو توضیحي خاصیت وایو. په لاندې ډول دا لیکلی شو چې 2 تر جذر لاندې ضرب یې 15 تر جذر لاندې علامه جمع خپله لیکو 2 تر جذر لاندې ضرب یې 9 تر جذر لاندې. دغه د خاصیتونه مو تېره ورځ انشاءالله تدریس کړي وو. دا به انشاءالله تاسو زده وي. نن زموږ او تاسو نوی درس دی د اتم ټولګي ریاضي 11مه صفحه د تقریبي جذر المربع عمومي طریقه. د تقریبي جذر المربع عمومي طریقه عنوان مو دی جذر. تاسو به د جذر لغات اوریدلی یا د جذر سره بلد یې. د جذر په اړه به تاسو مختلف تعریفونه کړي وي، د جذر په اړه به تاسو مختلف معلومات لرئ. نو جذر همیشه دپاره کوم وخت کې استعمالیږي او څه مفهوم لري؟ که چېرته تا ته خپل پلار وایي چې لاړ شه زویه له بازار څخه ماته 25 متره مربع فرش راوړه. د کوټه ته 25 متره مربع فرش راوړه، یعنې د کوټې مساحت درته وښودلو چې زما د کوټې مساحت دی 25 متره مربع. که ته چېرته لاړ شې دوکاندار ته ووایي چې ما ته 25 متره مربع فرش راکړه، هغه په دې باندې نه پوهېږي. هغه تا ته ښیي چې آیا دغه فرش دی 4 متره اوږدوالی لري یا 4 متره سور لري، 1 متر او 1 متر طول لري، 1 متر سور لري، یا 15 متره سور لري 1 متر، دغه یا 1500 افغانۍ دی یا په 600 افغانۍ دی. نو 25 متره مربع نه پوهېږي. نو کله چې 25 متره مربع په واسطه میسمو مساحت د خپله د یوې کوټې مساحت دی، یا کله چې د فرش زه څنډې معلوموم چې آیا د فرش دغه زوله باید څو متره وي، دا زوله باید څو متره وي، نو هغه د چې اخلم مربع جذر اخلم. نو لیکم چې 25 متره مربع جذر مساوي کېږي 15 متره. یعنې د دغې کوټې مساحت که 25 متره مربع وي نو هره زوله یې څو متره دو؟ 15 متره دو. نو دوکاندار ته زه ویلی شم چې ماته داسې فرش راکړه چې هره زوله یې 15 متره وي، یعنې طول یې هم 15 متره وي، سور یې هم 15 متره وي. نو د جذر نه د اکثریت استفاده چې اخیستل کېږي په جرف کې یا د مساحت معلومولو کې زیاته ګټه ترې اخیستل کېږي، یا بعضې ثبتونو کې هم د دې څخه استفاده کېږي، یا په الجبري معادلو کې هم د دې نه نهایي استفاده کېږي. زیات کار اخیستل کېږي په لیمیټ کې، په لوګاریتم کې، په دغه ټولو مسایلو کې یا د قضیې په ثبتونو کې هم د جذر نه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو راځو تاسو اوس عنوان ولیکئ د تقریبي جذر المربع عمومي طریقه. د تقریبي جذر المربع عمومي طریقه. د تقریبي جذر المربع عمومي طریقه. سره خط نه ولیکئ. جذر قوس کو ولیکئ یعنی ریخه. جذر خپله څه شي منه؟ ریخه یا ولی. جذر یعنی ریخه. جذر یعنی ریخه. جذر ولیکئ د یو عدد
د یو عدد د دوو مساوي 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 ضربي اجزاو څخه یو د عدد دویم جذر دی یو د عدد دویم جذر دی یو د عدد دویم جذر دی او دا علامه او دا د جذر علامه ده او دا د جذر علامه ده یا د جذر سمبول دی او دا علامه د جذر ده یا د جذر سمبول همدغه ده که کوم عدد یا که کوم جذر درجه ونه لري 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 نو درجه دوه ده زه لیکم چې د ا یو عدد دی دا خپله مسې کله چې د جذر درجه لیکل شوي نه وي نو دغه درجه خپله څه ده دوه ده ا تر مربع جذر لاندې که کوم عدد درجه ونه لري نو درجه خپله څه ده د دوه عدد دی نو درجه د دوه عدد دی دا رابطه هم ولیکئ ا تر جذر لاندې مساوي کیږي ا تر جذر لاندې جذر درجه څه ولیکئ دوه عدد ولیکئ که په دې ډول وي هم مربع جذر دی که په دې ډول وي هم مربع جذر دی د مثال په ډول د مثال سره ختمه ولیکئ د مثال په ډول د 15 عدد د مثال په ډول د 15 عدد دوه ضربي اجزا لري یعنی 15 مساوي کیږي 15 ضربه 15 مساوي کیږي یو ضربي جز ضربه بل ضربي جز 15 مساوي کیږي 15 ضربه 15 دوه ضربي اجزا لري نو یو ضربي جزیه د همغه عدد یا د جذر لاندې عدد نو یو ضربي جزیه د جذر لاندې عدد دویم یا مربع جذر دی یعنی یو 15 د دې کوم جذر دی مربع جذر یا دویم جذر ده نو یو عدد یې دویم جذر یا مربع جذر ده یو څه مثالونه کار کوو مخکې مو جذر هم تعریف کړو چې د دوو ضربي اجزاو څخه یو یې د همغه عدد مربع جذر ده زه لیکم چې څلور عدد دی لیکم چې څلور مساوي کیږي دوه ضربې دوه 9 مساوي کیږي 3 ضربې 3 14 مساوي کیږي لیکم چې 14 به مساوي شي 4 ضربې 4 او بل عدد لیکم لاس
لاس مساوي کېږي 2 ضرب 15. نو مخته مې داسې تعریف کړ که چېرته د جذر لاندې عدد په دوو مساوي ضربي اجزاو څخه یو جز یې هم دغه مربع جذر دی، نو دا هم 2 ضرب 2 څو کېږي 4 کېږي. یو دغه څه دی مربع جذر دی. د 3 ضرب 3 هم څو کېږي 9. د 9 مربع جذر څه دی؟ یو ضربي جز یې د 9 مربع جذر دی. 14 4 ضرب 4 څو کېږي 14. د 14 مربع جذر څه دی؟ همدا یو 4 دی. دلته دی لاس خپله مساوي کېږي 2 ضرب 15. دا ربطه خو صحیح ده. 2 ضرب 15 څو کېږي لاس کېږي. آیا یا دغه 2 یا دغه 15 د لاس مربع جذر دی؟ نه دی. موږ او تاسو په تعریف کې هم ویل چې دغه 2 ضربي اجزاوې باید جزونه سره هم خپل منځ کې مساوي وي. که دا 2 وي دا باید هم 2 وي، که دا 15 وي دا باید هم 15 وي. نو د لاس مربع جذر په تام عددونو کې نشته. د دې لپاره موږ اشاري عددونه اشاري جذرونه هم ان شاء الله وروسته محاسبه کوو. نو د لاس مربع جذر 2 او 15 نه یو نه دی، ځکه چې 2 او 15 خپل منځ کې مساوي نه دي. ارڅو د جذر لپاره عمومي طریقه چې جذر په عمومي طریقه څنګه پیدا کولای شو، نو د عمومي طریقې نه مخته تاسو په اووم ټولګي کې د جذر لپاره د تجزیه په طریقه هم پیدا کړی دی. د تجزیه په طریقه ټول جذرونه پیدا کیږي، یعنی که چېرته د یوه جذر درجه 2 وي 3 وي 4 وي 15 وي 6 وي هم تر n پورې دا ټول پیدا کولای شو. خو په عمومي طریقه کې صرف د مربع لپاره پیدا کیږي، نه د لپاره نه پیدا کیږي. زه مثال کوم چې 4 شپېته مربع جذر لسو سره مساوي ده. ارڅو د تجزیه په طریقه تاسو د تجزیه طریقه په اوم قسم کې هم یریدو لږ اله یادوري کوو. 4 شپېته 2 خطونه رسموو، عمودي خط افقي خط. اول یې په 100 تقسیموو، په 2 بیا په 3 بیا په 4 بیا په 5 بیا په 6. په 2 تقسیموم، 6 چې په 2 وویشي 3، 4 چې په 2 وویشي 2، 3 چې په 2 وویشي یو حاصل، یعنی یو 2 د 3 نه 2 لوړ شي یو حاصل ته 2 لا شپږ، 2 لا چې په 2 وویشي شپږ، بیا هم په 2 ویشو 14، یو ویشله کېږي نه د شپږ ورسره ونیسه 14 چې په 2 تقسیم کې 8 چې په 2 ویشي 4 چې په 2 ویشي 2 چې په 2 تقسیم کې له یو سره. نو موږ تاسو ویلي کله چې د جذر لاندې یو عدد وي د هغو د 2 مساوي ضربي اجزاو څخه یو عدد خپل چې دی مربع جذر. د دغه 2 نه یو 2 راخلم، د دغه 2 څخه یو 2 راخلم، د دغه 2 څخه یو 2 راخلم. نو لیکم چې د 4 شپېته مربع جذر مساوي کېږي 2 ضرب دا 2 ضرب دا 2. نو 4 شپېته مربع جذر مساوي کېږي 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8. د 4 شپېته مربع جذر د تجزیه په طریقه څو شولو 8 شولو. دا رابطه هم که مشکله یې درته ویلي کې 4 شپېته د مربع جذر لاندې څو کېږي له 8 سره کېږي. ارڅو د جذر په عمومي طریقه پیدا کوو. د اتم ټولګي ریاضي 11مه صفحه کې د اتم ټولګي ریاضي 11مه صفحه کې لومړی مثال د اتم ټولګي ریاضي 11مه صفحه کې لومړی مثال ولیکئ د 625 عدد د 625 عدد جذر المربع یا عمومي یا مربع جذر المربع یا مربع جذر پیدا کړئ. لومړی مثال د 625 عدد مربع جذر پیدا کړئ. د 625 عدد مربع جذر پیدا کړئ. لاندې ولیکئ حال.
حال د حال لپاره څو مرحله لرو اوله مرحله ولیکئ اوله مرحله ولیکئ د 625 عدد د 625 عدد د 625 عدد د جزر تر علامه لاندې لیکو د جزر عدد تر علامه لاندې لیکو د جزر عدد تر علامه لاندې لیکو د جزر عدد تر علامه لاندې لیکو یعنی اول قدم کې په اوله مرحله کې څه کوو 625 عدد د جزر علامه مو مخته ښودلې وه یې تر علامه لاندې لیکو 625 عدد د اوله مرحله ده د جزر د درجه یا د جزر د علامه لاندې لیکو دویمه مرحله دویمه مرحله د جزر لاندې دوه رقمونه لخی خوا څخه خوا څخه چپ خواته لخی 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 خوا څخه چپ خواته جلا کوو څو رقمونه دوه رقمونه لخی خوا څخه چپ خواته جلا کوو دریمه حالت یې ولیکئ دریمه مرحله اوس داسې عادت پیدا کوو 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 چې په خپل ځان کې ضرب شي چې په خپل ځان کې ضرب شي شپږ عدد چې په خپل ځان کې ضرب شي شپږ عدد یا له شپږ عدد څخه کوچنی وي شپږ عدد یا له شپږ عدد څخه کوچنی وي شپږ عدد یا له شپږو څخه کوچنی وي باید لوی نه وي یا په خپله شپږ عدد وي یا په خپله د شپږ نه کوچنی وي نو دوه عددونه چې په خپل ځون کې ضرب شي یعنی دوه ضربي د دغه دوه ضربي اجزا پیدا کوو چې په خپل ځان کې ضرب شي یا دوه ضربي فکټورونه پیدا کوو چې په خپل ځان کې ضرب شي شپږ ورګي یا د شپږ نه کوچنی ورګي نو زه لیکم په خپل ځان ضرب شي مثلا زه ولیکم که درې ضربې درې دا خو بیا نه کېږي نه دغه نه لوی کېږي او ولیکم چې دوه ضربې دوه ضربې دوه څو کېږي څلور په تعریف کې مو هم ویل یا په دریمه مرحله کې مو هم ویل چې داس عدد باید پیدا کړي چې د شپږو سره مساوي شي یا له شپږو نه کوچنی شي دوه ضربې دوه څلور هم د څو نه کوچني دي د شپږو نه کوچني دي نو دا دلته لیکم چې دوه ضربې دوه څلور عملیه اجرا کوم شپږ نه څلور لوړ شي دوه د شپږو څخه څلور لوړ شي دوه دغه لپاره انشاء الله دا رابطه ولیکئ
څلورمه مرحله څلورمه مرحله څلورمه مرحله څلورمه مرحله دنه معامله اجرا کړه. دلته کوم عدد پوده ده؟ شپږ 25 عدد. په څلورمه مرحله کې د 25 عدد د 25 عدد په څلورمه مرحله کې د 25 عدد راښکته کوو. راښکته کوو یا رالاندې کوو. راښکته کوو یا رالاندې کوو. په څلورمه مرحله کې د 25 عدد راښکته یا رالاندې کوو. راښکته یا رالاندې کوو. دا 25 عدد لون ضروري. لکه په تکلیف کې مهم دی. 25 عدد. پنځمه مرحله د افقي خط د پاسه عدد یعنی د دوه عدد دوه چنده کوو. د دوه عدد دوه چنده کوو. د دوه عدد دوه چنده کوو. د دوه عدد دوه چنده کوو او د 225 او د 225 او د 225 په مقابل کې او د 225 په مقابل کې یې د لاسیز په رقم کې لیکو. 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 یعنی پنځمه مرحله کې د افقي دغه عمودي خط ده او دغه هم افقي خط ده. د افقي خط د فاصله دغه دوه چنده کوو او بیا چیرته لیکو؟ د 225 عدد په مقابل کې لیکو. کومه خانه کې لیکو؟ د لاسیز په خانه کې. نو دا چې دوه چنده کمه 2 ضرب 2 څو کېږي؟ 4. نو د 225 په مقابل کې لیکم څو؟ 4. د چا په مقابل کې؟ د 225 په مقابل کې لیکو. اوس سمه داخل عدد پیدا کوم چې مساوي عدد هم دلته ولیکلی شي او هم دلته ولیکلی شي او دا عدد په دا ټول عدد کې ضرب شي. دا د 225 سره مساوي شي یا د 225 څخه کوچنی شي. نو هغه عدد که زه 4 ولیکم 4 ضرب 4 شپږ دا کوچنی کېږي. که زه شپږ ولیکم 6 ضرب 6 شپږ دا لوی کېږي. نو عدد له څه څخه عبارت دی؟ له 15 څخه عبارت دی. 15 او 15. نو لیکم چې 15 ضرب 15 25. څو حاصله پوته کېږي؟ 2 حاصله. دلته لیکم 15 ضرب 4 شل. 2 حاصله 22. زنه 15 لوټ شي 0. 2 نه 2 لوټ شي 0. 2 نه 2 لوټ شي 0. نو د عمومي طریقې په واسطه مونږ ویلی شو چې د 625 مربع جزر یعنی د افقي خط د پاسه چې کوم عدد لاسته راشي هغه به دغه د جزر لاندې عدد چې شي مربع جزري مساوي کېږي له 25 سره. یعنی د 625 مربع جزر مساوي کېږي له 25 سره. دویم مثال دریم مثال دا به انشاءالله بیا اوس وخت هم کم دی. دا به انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې بیا
دویم مثال باندې کار وکړو، دریم مثال باندې کار وکړو. تاسو دغه له طریقې څخه استفاده وکړئ او کتاب کې یو څه مثالونه دي، په مثالو باندې تاسو خپله کار وکړئ. که مشکل یې نشته زه بیا هم کار درته کوم. ومن الله توفیق.